أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في المحيط ذکر سوی دی په محیط کې یطهر پاکیږي ثوب جامه بشرط په دې شرط سره ان یغسل چې پریمنځل سي حتی در داسې وخته پورې یصفو الماء چې پاکې سي اوبه چې اوبه پاکوالی ښکاره کړي ویسیل وبهیږي منه د دې څه الماء اوبه الابیض سپینې اوبه چې وبهیږي رڼې یعنې وین غسله که چیرې پرېمینځي بغیر خرز بې له زمۍ بې له صابونه په دې بې له دې پرېمینځه الا یرا ته نه ګورې الا ما روي چې روایت شوی دی عن ابي یوسف رحمت الله د امام یوسف صاحب څخه فی الدهن النجسي په هغه غوړو کې چې مردار دي یعنې په مردارو غوړو یا تیلو کې امام یوسف صاحب څه وایي انه اذا جعل انه دی چې اذا وخت جعل چې وګرځي الدهن غوړي فی الاناء په یو لوښي کې فصب توکي علیه په دا لوښي کې الماء اوبه فیعلو دهنو یعنې رالوړ سي غوړي فیرفعو پورته کې بشیء په یو شي سره دا غوړي فکذا دغه رقم اذا فعل دا کار وکړي 3 مرات 3 واره يحكم حکم کیږي په طهارت الدهن په پاکېدو سره د غوړو دا غوړي چې راواسته یو لوښي ته ورواچوله دا مردار غوړي بیا په دې کې اوبه واچولې دا اوبه چې دا غوړي راپورته کړل د لوښي وسر ته راورسېدل دغه غوړي به په یو شي باندې جنرالي کې دا اوبه به توکي بیا به نورې اوبه ور واچي دغه رقم بیا به دغه رقم 3 واره چې دا رقم وکړي نو دا غوړي پاکېږي امام یوسف صاحب وایي وفي ذخیرة په ذخیره کې وایي رجل سړی ودهنه چې غواړي کې رجله و پښه سړی پښه غواړي کې ثم وروسته توضع اودس تازه کې وغسل پرېمنځي رجلیه پښې فلم تقبل نه قبلې رجل و پښه الماء اوبه جاز وضو یو سړی پښې یا لاسونه غوړ کړي دي اودس یې تازه کړي پر دا پښو لاسو باندې خو اوبه یې وبهیږي خو غوړ دي په دې وجه باندې نو اوبه نه قبلې نو جاز روا دی وضو اودس د اودس جایز دی ثوب جامه مبطن استر والا جامه اصاب ورشي هو ديت نجاست مرداري اقل كم من قدر درهم د درهم در اندازې کم مرداري ورزيږي فنفذت نو ورسېدل الى بطانتي وهغه استر ته ورسېږي مرداري و د جامه ته ورسېدل نو استر ته مرداري پس ورسېده فصار اکثر زیات اسول د اندازه دغه مرداري اول خو مرداري لږ و نو چې استر ته پس ورسېده پس زیات اسو من قدر درهم در دې درهم زیات اسو يمنع جواز صلات یعنی د المنز رواوالی منکی المنز نه دی جایز المنز منه دی دلته د پار په دا جامه کې و اذا وخلو پکې و پیچل الثوب جامه مبلول لنده جامه نجس مردار فی ثوب طاهر په پاکه جامه کې یا بسن وچه لنده جامه مردار جامه راوخصه په پاکه وچه جامه کې و پیچل فظهرت شکارا سن دعوته لندوالی علی طاهرین پر پاکه جامه باندې هغه پاکه وچه جامه کې لندوالی شکارا سو شونه واغه ته ورکی ولکن لا یسیر رتبا لنده نو بحيث پر دارکم لو عسر کې ونشته لا يسيل منه نبيج د دې شيء شيء يعني دای نه دي چې دا ونشته جو بجم وبيج وبجم وسسيج ولا يتقاطر نتسدي والاصح اصح خبر داده چې انه لا يسير نجسا دغه جامه چې د پاکه جامه په دغه شوناو باندې په دالندوالي باندې مردار نه ګرځي مردار جامه په پاکه کې پیچلې ده خو د پاکه جامې د غلندې جامې څخه د غرا واخستې شوناو را واخستې غلنده جامه د مردار جامه لنده جامه ده نو دغه څه شوناو را واخستې نو د یو بکه نه جناس چې دا ونشته چې دا پاکه جامه جن وڅڅېږي نو که چیرې دا رقم شوناو نو دا رقم لندوالی نو راکش کړي دغه صرف په لندوالي باندې نو دا جامه پاکه نه ګرځي اصل خبره دا رقم ده وکذا دغه رقم ثوب طاهر پاکه جامه الیابس وچه اذا هغه وخت بوسي ته چې وغوړېږي على الارض نجس پر مردار مځکه باندې رطبه لنده مځکه لنده ده پاکه وچه جامه پر وغوړول نو که چیرې دغه جامه د دغه مځکې سلندوالي راکش کې د شونودار سوله په دې باندې نه مردارېږي او که چیرې دونه وبجن راواخیستلې دغه وچې جامې چې وی نشتېځي دغه وبجن څڅېدلې ده د جامې بیا مردارېږي وایي نامه که چیرې بدوس على فراشي پر فرش باندې یو سړی نجسن پر مردار په عرق خلا وکه وابتل لنس فراشي او فرش د په خلا باندې من عرق د خلیسه الا لم يصب کنو رسیدلې بللو لندوالي پراشي د فرش جسد او بدن ته لا تنجسو کچیر د فرش لندوالي د دو بدن ته ورسې خو د خلا د فرش ته ورسېدل د پر پروت پر د فرش باندې دغه د خلا و د مردار فرش ته ورسېد په دې باندې نه مرداريږي او کچیر د فرش د خاصه د لندوالي مردار فرش د خاصه لندوالي د دو بدن ته ورسېد بیا مرداريږي وکذا دغه رقم اذا وغسل کپریم زرج له وبشه ومشى ولاري على لبد نجس پر یو فرش یا پر یو غالي مردار باندې پر دې باندې ملاړي نو په دې باندې نه مرداريږي وینه خو فرش دي اوار دي مردار دي د چې اودس تازه کې رالی پر دې روان سول نو په دې باندې د پښه نه مرداريږي
وکذا دغه رکن مشه کولاله علی الارض په مځکه باندې نجاسه مردار په ابتلات لندای که ارض مځکه لنداس و د پښې څخه ګوره د پښې څخه مځکه لنداس من البلل رجله د لندوالي سره د پښې وسوده توره که وجهه مخ ارض د مځکه د مځکه مخ یې څور تور رقم کی یعنی د لندوالي اثر کې ښکارس لکن لم يظهر ښکارا نسو اثر البلل لندوالي د دغه مځکه پیرجلی په پښه کې دی نسو جازت روا دي صلات المزدده ګوره چې د پښه مځکه پر مځکه باندې کښې شول هغه مځکه مخ یې ورتور کی خو د مځکې د خوا څخه لندوالی بیرته د دو پښې له نه راورسېدی نو دا چې دی اجازت روا دی صلات المزدده و انسارت که چیرې وګرځېده توینن خټې رطبا لندې په اصابه ورسېدې رجلې و پښې ته د که چیرې د مځکه باندې د پښه کښې شول او هغه خټې لندې سولې بیا د پښه بیرته په لنده سو په خټ ولړل سو د پښې په لندوالي د خاور د ځکه لنداس ولا یعنی خټه جوړه سوله نو دا چې دی لا تجوز روا نه دی صلات المنز پر دا باندې المنز نه دی روا ګوره چې دا د پښې سره لندوالي ورل مځکه لمځکه خټه سو بیرته د پښه په ولړل سو په دغه باندې بیا المنز نه دی روا صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين